د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. مخکې د دې نه چې زه شفیق الله نورزی نوی لوست تاسو ته پیل کړم، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څو مهم ټکي تاسو ته یادوو. درنو زده کوونکو د موږ تیر لوست عنوان و د کلوروپلاست جوړښت. منګه د کلوروپلاست د جوړښت په هکله باندې خبرې وکړې، د کلوروپلاست مهمې برخې مو وپېژندلې او مو ویل چې د فوتوسنتیز عملیه په کلوروپلاست کې سرته رسېږي. درنو زده کوونکو نو راځو همدارنګه مخکې پاتې دې نه وي چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي بیولوژی مضمون اړوند دی. 25م لوست دی. د لوست عنوان دی دنبات په واسطه د نوری انرژی جذب. صفحه ده یو 50مه د لوست موخې دي چې تاسو درانه زده کوونکو څخه هیلهمن یم چې د دې لوست په پای کې ضیایي ترکیب درک کړئ، او دویمه موخه مو ده د اړوند لوست اصطلاحګانې زده کړئ. درنو زده کوونکو په دې لوست کې مفهومونه او اصطلاحګانې هم لرو او تاسو څخه مې هیله دا ده چې ډیر کوښښ وکړئ چې د خپل هغه پامو اصطلاحګانو او مفهومونو ته ځکه چې د تاسو په زده کړه کې ډیر کومک کوي، ډیره مرسته در سره کوي. د منګه اصطلاحګانې دي لایټ ریاکشن د رڼا تعامل، همدارنګه دویمه اصطلاح یا مفهوم دی ډارک ریاکشن د تیارې تعامل، ګرانه، همدارنګه فوتولایزیس. دغه مفهومونه او اصطلاحګانې دي چې هره یوه به انشاءالله تاسو ته واضح شي. درنو زده کوونکو کله چې موږ وایو د نبات په واسطه د نوري انرژي جذب یعنی څه مفهوم؟ تاسو هم کله فکر کړی دی درنو زده کوونکو کله چې تاسو انګور خورئ، زردالو خورئ، توت خورئ، همدارنګه د غنمو ډوډۍ خورئ او یا هم نور خوراکي توکي خورئ، کله مو داسې پوښتنه په ذهن کې راولاړه شوې ده چې دا د کومه کېږي، دا څنګه جوړیږي او دا د کوم ډول ژوندیو اجسامو په وسیله باندې دا جوړ شوي دي او دا چیرته جوړ شوي دي، د دوی د جوړېدلو هغه میکانزم یا هغه طرز العمل د دوی د جوړېدلو څنګه دی. ځکه خو موږ فقط تیار په کورونو کې ناست یو، د بازار څخه خوراکي توکي راخلو خوري، خو دا هم په یو ځای کې جوړیږي، یو خاصه پروسه لري، ځانګړې پروسه لري. درنو زده کوونکو نو کله چې موږ وایو د نبات په واسطه باندې د نوري انرژي جذب، د خپله موږ وړي همدې خبرو ته چې د غذایي توکي څنګه جوړیږي او دغه د نبات په واسطه د نوري انرژي جذب په کومې مرحله کې او په کومې پروسه کې دا صورت نیسي. درنو زده کوونکو خپله د غذایي ترکیب د دې عنوان یوه برخه ده. موږ وایو ضیایي ترکیب څه شی دی؟ ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز عملیه دا هغه عملیه ده چې په همدغه عملیه کې د نبات په وسیله باندې کله چې دغه انرژي نوري انرژي جذب شوي، همدغه نوري انرژي ده چې په بیلابیلو پړاوونو کې بالاخره دا په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او بالاخره د فوتوسنتیز په پایله کې غذایي توکي جوړیږي. چې دا بیلابیل غذایي توکي چې مې تاسو ته یاد کړه، دا ټول غذایي توکي، دا څومره قندونه چې موږ لرو یا کاربوهایدریتونه چې موږ لرو، دا ټول د فوتوسنتیز د عملي هغه پایلې دي او د دوی هغه د فوتوسنتیز د عملي حاصلات دي. درنو زده کوونکو خپله د فوتوسنتیز عملیه موږ هغه عملیې ته وایو چې د کلوروفیل او د لمر د رڼا په شتون کې انرژي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلیږي او په پایله کې موږ ته غذایي توکي جوړیږي او اکسیجن همدارنګه ازادیږي. البته د کاربن ډای اکساید او د اوبو څخه عضوي توکي جوړیږي او اکسیجن ازادیږي. خپله درنو زده کوونکو دغه د فوتوسنتیز عملیه یا موږ ورته وایو ضیایي ترکیب، د ضیایي ترکیب عملیه د ضیایي ترکیب عملیه څو پړاوونه لري؟ دوه پړاوونه لري درنو زده کوونکو. پړاوونه لري.
یو پړاو ته موږ وایو درنو زده کوونکو د رڼا تعامل، او دا هم څه شی دی؟ د رڼا تعامل لومړی پړاو دی. او د رڼا تعامل ته موږ چې کومه اصطلاح کاروو هغه ته موږ وایو لایټ ریاکشن. څه شی ورته موږ وایو؟ لایټ ریاکشن موږ ورته وایو، یعنی د رڼا تعامل. دا د دغه ضیایي ترکیب لومړی پړاو دی درنو زده کوونکو. کله چې موږ وایو دا لومړی پړاو دی نو دا په کوم ځای کې سرته رسېږي درنو زده کوونکو؟ د کلورو پلاست په ګرانا، یا بهتره دی چې هغه اصطلاح یې ولیکم، د کلوروپلاست په ګرانا کې سرته رسېږي. درنو زده کوونکو نو کله چې موږ وایو چې د کلوروپلاست په ګرانا کې سرته رسېږي، تاسو د ګرانا برخه په مخکې لوست کې تاسو ته واضح شوه چې ګرانا د کلوروپلاست په منځ کې ګرد ګرد یا قاب ته ورته جوړښتونه دي چې موږ د ګرانا په نوم باندې هغه یادوو چې تلاکوید هغه کڅوړې هم په هغه کې شتون لري. درنو زده کوونکو په دغه کله چې دغه د رڼا تعامل سرته رسېږي نو دلته د لمر انرژي جذبېږي، د لمر انرژي جذب او په کیمیاوي انرژي بدلېږي، او په کیمیاوي انرژي بدلېږي. درنو زده کوونکو کله چې د رڼا په تعامل کې د ګرانا په برخه کې د کلوروپلاست د ګرانا په برخه کې د لمر انرژي جذب او په کیمیاوي انرژي بدله شوه نو دلته څه کار کېږي؟ اوبه د کلوروپلاست په دننه کې، نو د دې څخه وروسته اوبه د کلوروپلاست په دننه کې په هایدروجن او په اکسیجن باندې تجزیه کېږي. درنو زده کوونکو کله چې اوبه په هایدروجن او په اکسیجن باندې تجزیه کېږي نو همدې مسئلې ته څه شی وایي درنو زده کوونکو؟ فوتولایزیس وایي. یعنی کله چې اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه کېږي نو دې ته وایي فوتولایزیس. ډېر ښه. اکسیجن په دې مرحله کې درنو زده کوونکو ازادېږي او هایدروجن ځي ډارک ریاکشن ته. نو د دې څخه وروسته هایدروجن چیرته ځي؟ ډارک ریاکشن یعنی دویمې مرحلې ته ځي او په کاربوهایدریت باندې بدلېږي. درنو زده کوونکو نو زه دغه معادله هم د دې رڼا د تعامل معادله هم زه تاسو ته لیکم. دلته لیکم درنو زده کوونکو د لمر انرژي او دلته لیکم کیمیاوي انرژي. څه شی لیکم درنو زده کوونکو؟ کیمیاوي انرژي. او بل څه کوم کار شوی دی؟ نو بله مسله دا ده چې دلته زه بیا لیکم درنو زده کوونکو، دلته لیکم اوبه او دلته کلوروفیل هم باید وي او همدارنګه درنو زده کوونکو دې خواته لیکم اکسیجن جمع هایدروجن. ډېر ښه درنو زده کوونکو نو تاسو ګورئ چې دا هغه معادله ده د لومړي پړاو د رڼا تعامل. موږ وویل چې د لمر انرژي
په کیمیاوي انرژي بدله شله. همدارنګه د کلوروفیل په شتون کې چې ګرانه برخه ده او همدارنګه بل کار کوم کار وشه اوبه تجزیه شلې په اکسیجن او هایدروجن باندې چې په دې مرحله کې موږ ته اکسیجن تولیدیږي، فضا ته ځي، هوا ته ځي، چاپیریال ته ځي او هایدروجن ځي دویمه مرحله ته چې دویمه مرحله د موږ کومه مرحله ده درنو زده کوونکو؟ دویمه مرحله د موږ د تیارې تعامل دی. تیارې تعامل دی او دویم پړاو دی چې موږ ورته وایو ډارک ریاکشن. نو هایدروجن دلته راځي او وروسته په کاربوهایدریت باندې بدلیږي. ګرانو زده کوونکو خپله دغه د تیارې تعامل په کوم ځای کې په استروما کې صورت نیسي. په کوم ځای کې؟ په استروما کې. استروما درنو زده کوونکو خپله دغه استروما د کلوروپلاس بله برخه ده. یوه برخه ګرانه او بله برخه څه شی ده درنو زده کوونکو؟ استروما ده. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دا په استروما کې صورت نیسي او دلته څه کار کیږي؟ حاصله شوی کیمیاوي انرژي همدارنګه حاصله شوی کیمیاوي انرژي یعنی کومه کیمیاوي انرژي چې دلته حاصله شوه همدارنګه هایدروجن او کاربن ډای اکساید په کاربوهایدریت بدلیږي. نو موږ وایو د تیارې په تعامل کې حاصله شوی کیمیاوي انرژي جمع د هایدروجن او جمع د کاربن ډای اکساید دا په څه شي باندې بدلیږي؟ دا په کاربن ډای اکساید باندې بدلیږي. درنو زده کوونکو زه دغه معادله هم تاسو ته دلته لیکم. دلته څه شی درته لیکم درنو زده کوونکو؟ د دې تیارې د تعامل معادله درته لیکم. نو دلته کاربن ډای اکساید درنو زده کوونکو جمع د څه دی درنو زده کوونکو؟ جمع د هایدروجن دی چې موږ ته دلته لاسته راغلی و دا هایدروجن دی او همدارنګه کیمیاوي جمع کیمیاوي انرژي او بیا هم د انزایم په موجودیت کې څه شی لاسته راځي درنو زده کوونکو؟ C6 H12 O6 او جمع اکسیژن. جمع البته په بخښنې سره جمع اوبه. ډېر ښه درنو زده کوونکو. نو دا و د تیارې تعامل هغه معادله چې ما تاسو ته ولیکله. درنو زده کوونکو نو کله چې موږ وایو دویم پړاو کې د تیارې تعامل سرته رسیږي نو دا د تیارې تعامل درنو زده کوونکو د لمر هغه وړانګو ته یا د لمر رڼا ته اړتیا نه لري. راځو درنو زده کوونکو دې برخې ته تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته شپږ او دو لیکل شوي دي. نو دغه شپږ او دو نه دي نو دلته یو سی هم ورسره اضافه کړئ. په دې کتاب په صفحه کې دلته یو سی ورسره اضافه کړئ چې دغه کاربن ډای اکساید شي. یعنې دا خپله کاربن ډای اکساید یې په دې معادله کې جمع اوبه جمع کیمیاوي انرژي او د انزایم په شتون کې نه ځکه چې د تیارې تعامل دی دلته فقط انزایم ته اړتیا شته. C6 H12 O6 او همدارنګه اوبه دلته څه شوي درنو زده کوونکو؟ اوبه لاسته راغلي دي. نو دا و درنو زده کوونکو د نبات په واسطه د نوري انرژي جهاز. یو ځل زه خپل درس درنو زده کوونکو راټولوم چې موږ ویل چې لایټ ریاکشن، ډارک ریاکشن، ګرانه، فوټولایزس دا زموږ د ننني لوست هغه مفهومونه او اصطلاحګانې وي. موږ ویل ضیایي ترکیب په دوه بڼو سرته رسیږي چې ورته موږ وایو د رڼا تعامل چې لومړی پړاو دی د کلوروپلاس په ګرانه برخه کې سرته رسیږي او په دې برخه کې نوري انرژي جذبیږي په کیمیاوي بدلیږي. همدارنګه اوبه په اکسیجن او هایدروجن باندې تجزیه کیږي چې اکسیجن آزادیږي او اوبه هایدروجن دویم پړاو ته ځي یعنی د تیارې تعامل ته ځي. دلته نو د تیارې تعامل چې
دویم پړاو دی دا په استروما برخه کې سر ته رسیږي درنو زده کوونکو. نو دلته همدغه حاصل شوی هایدروجن جمع د کاربن ډای اکساید او جمع د کیمیاوي انرژي دا سره یو ځای کېږي عضوي توکي چې هغه C12H12 O یعنې ګلیکوز دی لاسته راځي او همدارنګه اوبه هم ترې حاصلیږي چې هلته په معادله کې هم تاسو ته لیکل شوي دي. درنو زده کوونکو نو تاسو به کورنۍ دنده هم درنو زده کوونکو تاسو ته سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې لوست پای ته ورسوو تاسو ته کورنۍ دنده سپارم. تاسو کورنۍ دنده به دا وي کورنۍ دنده د رڼا تعامل او د تیارې تعامل توپیرونه ولیکئ. نو تاسو درانه زده کوونکي به د رڼا تعامل او د تیارې تعامل هغه توپیرونه به په خپل کتابچو کې لیکئ. درنو زده کوونکو د یادولو وړ ده چې د تاسو هره کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابي کې شمیرل کیږي او د تاسو درانه او معزز ښوونکي چې کله تاسو صنفونو ته درځي نو تاسو د هرې کورنۍ دندې تپوس به کوي او د تاسو په ارزیابۍ کې به دغه کورنۍ دندې شمیرل کیږي او تاسو ته به حسابوي. درنو زده کوونکو د منګه دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.